پروژه کې ده او دی وایي چې هغه د دې وجې نه وایي چې ده ته ور معلومه نه وه، وایي چې ده ته ور معلومه وه چې دا پروژه کې ده. وروسته حدیث را روان ده که نه، وایي چې عبدالله ابن مسعود ته هم دا ور معلومه وه چې لیلة القدر شپه چې ده دا پروژه کې ده، خو ده چې دا ټول کال کې یادوله، دې خاطر نه یادوله چې خلک هغه ونه شي، سستي پکې رانه شي. خلک باید ټول کال عبادت وکړي، ټول کال په دې لټه کې واوسېږي چې هره شپه دته لیلة القدر ور معلومه شي. لیلة القدر د شپې هغه حساب چې تاسو راواخلی، انا انزلناه في لیلة القدر خیر من الف شهر کنه، د دې حساب تقریبا دا 2 اتیا کاله 2 اتیا کاله دومره د یوې شپې عبادت هغه د هغه معادله کېږي، محاسبه کېږي. نو په دې خاطر وایي چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې وایي چې دا ټول کال کې دا ګرځي را ګرځي، د ده هدف دا و چې مسلمانان باید ټول کال عبادت وکړي، ډېر یو کال ته دغه ورځ خاصه نه کړي. نو د ده هدف وایي چې دغه و. بیا د هغې نه وروسته لیلة القدر قدر یا په معنی د اندازې سره ده یا په معنی د عزت و کرامت سره کنه. لیلة القدر شپه د عزت، شپه د کرامت، او یا لیلة القدر شپه د هغې اندازې چې د خلکو ارزاق په دې کې اندازه کوله کېږي کنه. قرآن کې هم چې وایي په سورة دخان کې سره کوم آیات ده، حامیم والکتاب المبین نازلناه فی لیلة مبارکة انا کنا فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. د دې آیاتونه دا معلومیږي چې دینه مقصد هغه لیلة القدر شپه ده، او په دې کې د انسانانو ارزاق، د انسانانو هغه چې دي په آینده کال کې د ده څه به کېږي ورسره او څه به نه کېږي، څومره بچیان وي، څنګه به د ده رزق وي او څه کار به کوي، دا ټول په دغه شپه کې وایي چې اندازه کېږي. یو ځل بیا دا د فضیلت ښیي، او تاسو ته در معلوم ده چې قرآن هم په دې باندې ناطق ده چې لیلة القدر خیر من الف شهر. هغه حساب ته چې ما درته وایي چې ما خو حساب کړی نه، خو استاد خبره موږ ته یاده ده، هغې به وایي چې تقریبا 4 اتیا کاله دي که 2 اتیا کاله اندازه د یوې شپې عبادت ده. دا کې بیا چې څومره عبادت وکړي، خبره دا ده چې ټوله شپه عبادت وکړي، که 1 ساعت 2 ساعته یا 3 ساعته دي په دې کې عبادت وکولو، بیا هم الله تعالی د هغې مناسب تا ته څه درکوي، هغه درکوي، اجر الله تعالی درکوي. الله تعالی د دې اجر نه بې برخې کوي نه. دغه هغې و بیا حدیث خو هغه دي لفظي، هغه به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا مشکات چې کومه حدیث راوړی دي. اول حدیث د عائشه رضی الله عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان رواه البخاري. عائشه رضی الله عنها د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، هغه وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تحروا ليلة القدر، ولټوئ، کوشش د لټون وکئ، وی لټوئ دغه شپه د قدر، شپه د قدر. قدر معنا ما تاسو ته وکړله، یا په معنی د عزت سره، یعنی عزتمند او د کرامت شپه، او یا په معنی د هغه شپه د اندازې، دوه معنی کنه. تاسو دغه شپه ولټوئ. چا ویلي؟ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. فی الوتر په ټاکو کې، من العشر الاواخر من رمضان، د چانه هغه خبرې چې ما وختي وکړي ان شاء الله یو په حدیث کې راځي. ما دا وی چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، امام ابو حنیفه رحمه الله، د دواړه په دې باندې وو چې ټول کال کې ګرځي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله دا خبرې ځان نه وکړي، بلکې د هغې خبرې سره موافقت کړی، کومه خبره چې عبدالله ابن مسعود کړې دا وروسته روانه ده. بله مو دا خبره وکړه چې په ټاکو ورځ کې په رمضان کې ده، او په رمضان په کوم ورځ کې، په ټول رمضان کې ممکنه ده. دا به په حدیث کې وروسته راشي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو ځلې د یوې لیلة القدر شپې دپاره ټوله میاشت د رمضان اعتکاف کړی، نه ور معلومه لټولی که نه. نو دې نه دا معلومیږي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته علم الغیب نه و. خو دا ځینې خلک چې وایي چې د دپاره علم غیب کلي و بغیر د وحي نه، دا په خطا دي، دا خلک دا اشتباه کوي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بشر و، زموږ په څیر باندې، خو نبی و، رسول و، مګر بشر و. علم الغیب یوازې الله تعالی لره ثابت ده، نور چا لره نشته. نو دا خبره اوس پکې راغله چې دا خبره مونږ کړې وه چې په 10 اواخرو کې،
په اخرنۍ لسو شپو دي رمضان کې ولټوئ. هغه بیا په ویترو کې چې 21م ده، 22م ده، 15م ده، 20م ده، 9م ده. تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ده أول حديث. دويم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ده أغوي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. مكمل حديث مقصد دا خو عبد الله بن عمر رضی الله عنهما هغه وایي چې ان رجالا و ځینې کسان، ان رجالا و کسان، یو ډله دي کسان و، یو ډله دي سړی و من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دي اصحاب. دا خلک داسې چټي خلک نه وو، داسې خلک نه وو چې هغه په څه باندې نه ارزي، په څه باندې نه ارزي کېدل، بلکې خلک ډیر قیمتي خلک وو، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه وو، هسې زموږ کسان هغه نه وو. نو هغه وایي چې ان رجالا من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم وو سړي د اصحابو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه څنګه وو؟ ارو لیلة القدر فی المنام، اورخدل شوي وه. ارو دا صيغه د مجهوله ده، خو اورخدل شوي وه، خو دا معلومیږي چې په خوب کې چې الله تعالی ورو لیلة القدر ورخدل شوی و دوی ته هغه شپه دی لیلة القدر، هغه ورخدل شوی و. څه ورخدل شوی و؟ لیلة القدر. دغه موږ تاسو چې وایو چې شپه دی لیلة القدر کنه، دلته تکرار د خو موږ تاسو نه پیږو کنه، د لیل خپل هم شپې ته ویل کېږي، موږ شپه هم شپې سره لګو کنه، شپه دی شپې دی قدر کنه، خو موږ په اصطلاح کې هغه د لیلة القدر داسې ګرځولې لکه د شپې په معنا سره کني، اصل لیله خپله د شپې معنا، د شپې خپله شپه معنا ده کنه، خو لیلة القدر یا شپه د قدر کنه، دا ځینې صحابه ته الله تعالی په خوب کې ورخدل شوي و، ورخدل کړي و، ورخدلي و. خو کله فی السبع الاواخر، دا کې کسه سبع الاواخر، په هغه اوو شپو اخرانیو کې، په هغه اوو شپو اخرانیو کې، په کوم شپو کې؟ په اوو شپو اخرانیو کې. اوس دغه اووه شپې چې دي دا نو جبتو سره هم لګیږي، د ټاکو سره هم لګیږي، ځکه اووه شپې چې وي اووه یوازې ټاک نشي، ځکه ټاک چې کوي 21م، 22م، 15م، 28م، 9م، 15 راځي او دلته اووه ښیي کنه، نو دل په دې کې جبت هم راغله، نو جبت او ټاک دواړه پکې راغله. نو دې نه داسې معلومیږي چې یوازې دا نه ده چې یوازې دا په ټاکو شپو کې تکراریږي، نه، په ټاکو کې هم راتلی شي، په جبتو کې هم راتلی شي. خو نو وایي چې یو ډله د سړی وه چې دوی ته ورخدل شوي وه دغه شپه د قدر په خوب کې، خو کله فی السبع الاواخر، په هغه اوو شپو اخرانیو دی رمضان کې. نو دلته چې کله دا خبره وشوله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وی، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وی: ارا رؤیاکم، زه وینم ستاسو هغه خوب، زه وینم ستاسو هغه خوب، یعنی زه ستاسو د خوب هغه تعبیر داسې کوم کنه، څنګه کوم؟ قد تواطأت فی السبع الاواخر، دا موافقه شوی وه د هغې اوو شپو اخرنیو د رمضان سره. فمن کان متحریها فلیتحرها فی السبع الاواخر، څوک چې کوشش د موندلو د هغې کوي، چې څوک یې را پیدا کړي او څوک هغه وکړي، نو کوشش ته وکړي په هغه اوو شپو اخرنیو کې، په اوو شپو اخرنیو د رمضان کې کوشش وکړي. کوشش دا معنا چې ما چاته بدې ردې وایه، ما چاته کنځاوې کوه، ما چاته سپکې سپورې وایه، او ما نظر بد ګرځوه، ما لیکنې بدې کوه. ان شاء الله تعالی د شپې ټیم عبادت کوه، قرآن تلاوت کوه، تراویح کوه، تهجد کوه، د مور او پلار اطاعت کوه. نو لرې نه ده
لرې نه ده چې الله تعالی به دې په دې باندې ونازوي. که داسې وي چې سپیسونو ته راځې په ټویټر کې داسې لیکنې کوي چې هغه او دا وایي چې الله تعالی د ما باندې لیلة القدر ولیدل شي، نو فکر نه کوم چې دا موټر به دې هغه ته څه وایي چې دا لاره فکر نه کوم چې ترکستان ته لاړی نو بیا دې خطا کوي. نه، د هر ارزو دپاره باید اعمال ترسره کوي. قرآن وایي فاذا عزمت فتوکل علی الله. د عزم معنا ځینې مفسرین داسې کوي تهیؤ الاسباب. کله چې د الله تعالی نصرت ځان سره شاملول غواړي که نه، غواړي چې د الله تعالی نصرت در سره وي، د الله تعالی مرسته او مدد در سره وي، نو د هغې دپاره به اسباب تیار کړي. اسباب څه دي؟ د الله تعالی نیکه بندګي، د الله تعالی په هغه اوامرو باندې چې ته په هغې باندې مأمور ګرځېدلی، په هغه اوامرو باندې راتګ وکړه. وروسته د هغې نه وروسته الله تعالی ته دعا وکړه، لاسونه ورته لپه کړه چې یا رب العالمینه زه خو ستا د هغې معاونت، ستا د مرستې مستحق و لایق نه یم، خو یا رب العالمینه ته مې وګرځوي او د دغه اعمال چې دي دا درته وسیله ګرځوم. نو ممکن بیا الله تعالی نو داسې هم چې که چېرته غواړئ چې لیلة القدر دغه شپه چې هغه ډېره د قیمتونو او ډېره د ارزښتونو شپه ده، ډېره مبارکه شپه ده، که غواړئ چې په دې باندې الله تعالی ونازوي نو دې دپاره ځانونه جوړ کړئ، ښې طریقې او ښې کړنلارې ورته ترسره کړئ.